نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طول ملګری پر درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نو د علماء او د شيوخ په مخامخ باندې خبره کولم سخت کار دی، خو صرف دومره به ووایم چې د امارت اسلامي دغه مسؤلینو، علماو، شیوخو، قومي مشرانو، مجاهدینو نه ډېره زیاته مننه چې خپل قیمتي وخت په دغه ځای کې زموږ سره ضایع کړې او په دغه موضوع کې کېناستل او دغه مشکل حل کړې. الله تعالی دې د ټولو مؤمنانو ترمنځ دغسې مشکلات حل او فصل کړي. موږ ډېره زیاته مننه د ټولو نه کوو. الله تعالی دې ټولو ته خیر ورکړي. الله هم دنیا او آخرت ښایسته کړي. نو کومه فیصله چې د امارت د خوا نه وشوه، موږ مخکې نه دغه دومره جهادونه په دې خاطر کړي دي د الله د رضا دپاره. تر دې دمه د امارت په اطاعت کې چې څه کړي دي، دغه هم د امارت اطاعت دی، موږ ته په سر سترګو منظور دی او انشاءالله تعالی په دغه عهد کې به موږ د الله په حضور کې او د دغه امارت په حضور کې موږ وفادار و دې عهد ته.